یو بادشاہ تیر شوی دی مامون ناغه زوی داغه مامون یو زوی علی نومیو علی ابن مامون ډیر زیات خپل انسانو دا علی ډیر خشته او شاهزاده نه بادشاہ ډیر خشته خپل مزیدار او ډیر خوش اخلاق او اخلاق ډیر مزیدارو چې چا سره هم ناستو خلک به سره پناسته خوشالیدل تنګیدل بنه بد اخلاق سړي سره پناسته خلک تنګیږي خوش اخلاق سره نه تنګي او هر وخت به په دې مخ مسکا او هوښیار ډیر زیات عاقل چې کله به میلمانه رالل نو پلار به دته وي اله راشه علي د میلمنو سره کښېنه دومره هوښیار و چې میلمانه به متاثر شو یاره دا علي خو ډېر قابل سړی دی او که د پلار نه پس دی په تخت کښېناست حکومت به ډېر ښه چلی د رنګ نه خشته ښکلې قد و قامت نه مزیدار خلکو به ورته یوسف زمان وی د زمانې یوسف لکه یوسف علیه السلام له الله حسن ورکړی نو دته به یوسف زمان وی د خپلې زمانې یوسف دومره خشته اخلاق ناسته پاسته خبرې خلکو سره هوښیارې او په خبرو یې دومره فصیح انسان و چې خبرې به یې کولې خلکو له به یې خبرو خوند ورکو دومره مزیدار هلک او د پلار ډېر زیات خوښ داسې بچی چې هغه هوښیاره وي او داسې بچی چې خشته وي او داسې بچی چې هغه عقلمنه وي اخلاقي وي د پلار خبره مني تابعداره وي د پلار ډېر زیات خوښي پلار ته مامون ته یو ځل دسترخوان ولګېد د دنیا خوراکونه ورته کېښودی شي ډوډۍ ولګېده وږې دی خوراکونه چې ولګېدل فروټ جوسونه میوې هر قسمه غوښې په مختلفو قسمونو کې کېښودی شوې نو پلار یې فورا نوکر ته وایي وی علي څه شو وی صاحب خپله کمره کې دی ورشه اواز کوه ته مثلا ډوډۍ وخوره پلار به بې زوی نه ډوډۍ نه خوړه دومره یې خوښ علي ته یې ووایي چې بابا دې غواړي روټۍ وی چې زه خو موړی یم بابا ته مې ووایه چې زه روټۍ ته مې ضرورت نشته شوق مې نشته او زه موړی نوکر راغی بادشاه ته وایي چې خو وایي چې زه روټۍ نه خورم او موړی یم تاسو خپله روټۍ خورئ وی ورشه علي ته ووایه که ډوډۍ نه خورې دا مخ خو دې راته لږ وښایه که نه هسې خو کښېنه که نه دومره خوښ فورا نوکر لاړ او علي ته وایي چې بادشاه سلامت وي چې که ډوډۍ نه خورې او موړې هسې راشه مونږ سره کښېنه دا مخ خو به دې ووینم که نه مخ خو دې راته وښایه زه دې را منډه کړې ښه راغې پلار سره کښېناست روټۍ به هغه ډېره خوړه ده معمولي غوښته خوړه موړو پلار ورته خوشحاله و مسکي مسکي کېده چې کله روټۍ نه فارغ شو نو لاړ د ځان له یو خپل محل جوړ کړی و د دجلې د دریاب د پاسه یې ځان له خشته محل جوړ کړی ښکلی یو خاص دریاب دی اوس هم په دې دوبۍ کې په دې بحرین په دې ملکونو کې ما کتلي دي ما ته پته ده په سیندونو او دریابونو د پاسه محلات جوړ دي لاندې به ترې اوبه بهیږي اوبه او بره به پرې محل محل او تاسو هم لیدلي دي سوات ته چې تاسو ځئ د بحرین کالام ته نو بعض ځای کې داسې هوټلې جوړې کړي دي چې هغه دریاب ته څه حصه باري اوبه ترې لاندې بهیږي دجلې د دریاب د پاسه ځان له ښکلی محل جوړ کړی او داسې محل یو خو اوبه دي بل خوا بوټي دي خو داسې ځای کې هم جوړ کړو چې شارع عام وه لویه لار وه د خلکو د بازار نه به خلک تاجران په دې لاره پوخانو او ګلو چیلو ته نو دی وایي چې داسې هم نه چې د ځان له تنهیم چې د دلته کې دا خلک تېرېږي چې دا هم اینما په لاره څوک دي څوک نه دي سوداګر دي قافلې دي دا هم سړي له خوند ورکوي که نه ګورې بعضې خلک دې سړک ته روځي او ګوري چې دا خلک په لاره تېرېږي ماشومانو له هم خوند ورکوي او چې د خلکو خبرې هم لګې اورمه تنهایه کې به څه نوکر سره ناست یم پلار نه چې کله فارغ شو نو دی راغې خپل محله نوکرانو ته وی ګرمي مې شوې ده سخته ګرمي وه پکې ایر کنډیشن خو ونه هلی شا به یخې اوبه راوړی یخې اوبې وله را پیدا کړې راویړې په هغې یې ولمبلې په ځان یې اوبه واړولې او فورا یې خشته ښکلې جامې واچولې او کېناست لارې ته ګوري د لارې تماشه کوي او د اوبو شرارو ته یې غوږې ښودلې قافلې تېرېږي په دې لاره ورا تېرېږي او دی ورته ښه یخ ناست دی یو مزدور په دې لاره روانو یو سړی غریب بلکل شلیدلو جامو والا جامې شلیدلې وې
دا مزدور راغی او د دې محل سره خوا کې د اوبو په دې غاړه ودرېده. دا علي ورته ګوري چې خدایه دا هلک څوک دی چې دلته ودرېده، چې ویې کتل په دې ګرمه ګرمۍ کې د ځان نه غټ څادر راته وکړی دی. دی خو پوه شو چې دا خو د غټ څادر ورځې نه دي، زمونږ خو ګرمي کېږي په یخو اوبو مې ولمبل، خو معلومېږي دا چې د دې خوار بل څادر نه رشته دی نه. غټ څادر ته و دی، هغې ته هم ټوټې لګېدلې دي. چې ویې کتل نو کمیس پرتوب ته هم غټې غټې ټوکړې لګېدلې دي، او چې لاندې وله خپو ته مو کتل نو خپو کې د غریب سرمن پرته ده، د ټوټو سرمن. ځکه ډېر تاسو به کتلي پخوا به زمونږ په دې وطن کې دا بعضې خلک وو، دا مزدوران غریبانان، نو دوی به سپلی پخپو کړی وې، که مو خیال وو د بروزې د پاسه به یې پرې داسې یو تار ګیولی و. غریبي به وکړ، ما ته یاد د بروزې نه به یې داسې یو دوه تسمې جوړې کړې وې، هغه به یې پرې ګیولې وې. دقسې پړې په دې سرمن تړلې و، غریب پکې خپه دننه کړې وه، او چې هغې د خپې سرمن ته یې مو کتله سپلی ته، نو هغې ته هم ټوټې لګېدلې وې. نو یې ډېر زیات خفه شو، او دته نوکرانو فوراً فروټ موټول او مخامې ورته کېښودل. یعنې خپل فروټ ته هم ګوري، خپلو جامو ته هم ګوري، خپل محل ته هم ګوري، خپل شان ته هم ګوري، او هغې مزدور ته هم ګوري. مزدور څه چل وکړه؟ په سر یې شکری وه، خو چې کېناسته نو شکری یې کوزه کړه، نو یو څه یې واخېسته، نو د شکری نه یې د مزدورۍ چې کوم رمبې وه هغه رمبې یې ترې وویسته، او دریاب په غاړه باندې کېناسته، هغه رمبې یې لاول ځان له ووینځه، هغه یې واپس په اشکری کې کېښوده، او بیا یې لاس او خپې د خټو ډکو، لاسونه یې هم ځان له ووینځل او خپې هم ځان له ووینځلې. نو چې دا هر څه یې وکړله، څادر یې کوز کړه، نو بیا یې د هغه شکری نه یو لیپاپه راوویسته، هغه لیپاپه کې سړه ډوډۍ وه او مالګه وه. هغه سړه ټوکړۍ راوویستله او مالګه یې راوویسته، هغه ډوډۍ به یې اوبو کې منډله چې دا ډوډۍ نرمه پسته شي، او مالګې سره به یې یو ځای کوله او چک به یې تېوه. بیا به یې ډوډۍ په اوبو کې ومنډله چې پسته شي، نو مالګې سره به یې چوکه کړه، نو چک به یې تېوه. نو چې هغه وړه غوندې ډوډۍ خلاصه کړه، نو الحمدلله، یا خدایا ستا په دې نعمت زه ډېر زیات شکر ګزار یم. الله ډېر لوی شکر خدای چې تا ډوډۍ راکړه، شکر دی خدای چې تا زه موړ کړم، او زه ستا ډېر زیات شکر ګزار یم. علي وایي چې دا خبره مې واورېده، پړه مې ودرزه شو. اوهو دی شکر پسه کوي. د جامو ته وګوره، د دې په دې ګرمۍ کې د غټ څادر ته وګوره، د ټوټو والا کمیس او د سوټو والا پرتوب ته وګوره، او دغه سرمن ته وګوره چې د خپې د ګرمۍ د وجې نه غریب د خپې لاندې چې خپې مې ونه سوځي، سرمن یې ښې ده په ټوکړه یې تړلې ده، په تار یې تړلې ده، او د خپو ته دغه ډوډۍ او مالګې سره وچه ډوډۍ په اوبو کې خوشته وه، او دې څه وایي؟ یا الله شکر دی، الحمدلله چې خدای ډوډۍ دې راکړه. الله او بیا څه چل وکړه؟ بیا یې دا چل وکړه چې هغه غټ څادر یې سر ته واچو، او غریب د هغه سیند په غاړه باندې پرېوته وده شو سملاس. چې دا مزدوري ګوره اسان کار نه دی، ډېر ګران کار دی. پیسې ګټل اسانه خبره نه ده. دا خلک دې نه دوبۍ ته چې هزوی لاړ شي که نه، د دنیا خلک یې په تمه جی ماله به موبایل راوړئ، ماله به ترماس راوړئ، او ماله به ګړی راوړئ، او ماله به جامې راوړئ. تاسو د دې خوارانو نه خبر نه یې. ټیک ده چې په دوبۍ کې خلک ښه نوکرۍ هم کوي، اعلی نوکرۍ کوي، خو قسم په خدای جومات کې ناست ما د دوبۍ لیبر او مزدور هم لیدلی دی، ما لیدلی دی په خپله، چې هلته د دریاب په غاړه د چمنې ډېرې زیاتې دي، او دې دغه کې په دې لکه سیند کې دلته پارکونه دي، هلته هم پارکونه دي، نه کې چمنې دي، او په خدای یقین وکړه دومره غټ غټ ماشي، غټ غټ ماشي. ځکه یو ځل یو چمن کې کېناستم په یو پارک کې، ملګري را سره وو، نو خپې مې کړ چې مې وکتل هلکه دا خو ماشي دي، دومره ماشي، غټ غټ ماشي، سمندر دریاب دی، اوبه ډېره زیاته ده، نمي ډېره زیاته ده، دومره ماشي. نو چې ما سهار وختي پېشمني یو وخت کې ووتم، مونځ مې وکړ یو ځای کې، او بیا تلم داسې ما ته ملګري په دې دریاب چکر لګو، دا وخت خاموشي وي، ښځې سړي پکې ني، نو هغه چمنو کې خلک پراته څادرونه یې اغوستي وو. مې دا څوک دي؟ وایي دا د خوارۍ مزدورۍ والا غریبانان دي، د دې د شپې ځای نشته چې شپه یو ځای کې وکړي.
ولی د شپې ځای نشته نو چې په دوبۍ کې خو کمرې قیمتي دي کټ کم ځای میلاویږي نو چې دې په هوټل کې ځان له کمره اخلي نو دومره خو دې نه ګټي چې هلته ورکړي دا خوار دقه چرګې دلته پروت دی دا غریب په دې چمن کې پروت دی او څادر یې په ځان اچولی دی او په څادر کې پروت دی چا راله روټۍ کړې وه نو چې هلته لاړو روټۍ له نو هغې خواران بار ووتل او موږ 2-3 کسانو ته یې روټۍ کېښوده نو چې کمرې ته ننوتو نو دا کټونه نه دي دیوال پورې دی لاندې یو کټ د پاسه بل د پاسه بل د پاسه بل څلور 5 کټونه یو بل د پاسه کړي دې دیوال ته دې دیوال ته دې بل دیوال ته یا لکه داسې دي وایي چې دې کې مونږ پراته یو که نه مونږ سره خو دومره پیسې دي چې 4 کمره کې 4 کسان ځای شو دا دې خو ډېره ډبل کري د دوبۍ کې څوک اوسېدی شي په کرې نو مونږ دا په 15 کسانو باندې دا کمره کرې کړې ده نو یو لاندې پروت یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه یو د هغه د پاسه نو چې یو ډکې نو ټولو سره ډکې دا عجیبه انصاف او دلته خلک وایي مال یې ګړی راونړه مال یې موبایل راونړه مال یې جامې راونړې تاسو غریبانانو نه خبر نه یې چې دا خواران دلته څه ژوند تېروي علي وایي چې دغه سړي ته مې وکتل دی مزدور ته نو ځان ته یې هغه څادر واچو دی پرېوت اوده شو او زه ورته دقسې اوس حیران یم چې یخ خدایه زما دې ټاټ پاټ ته وګوره او دې دولت ته وګوره دقه مزدور غریب ته ګوره او دې په هغې کې څومره شکر ګزار دی او دې ګرمۍ کې دله خوب سینګور دی چې د خوبه پاسېده نو دریاب له ورغې نو اودس یې وکړه نو پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړه نو د مانځه نه پسې الله ته لاس اوچت کړ نو بیا وایي یا الله ستا ډېره شکریه الله ستا ډېر لوی حمد او مهرباني چې پروردګاره ماله دې خوب موقع راکړه اودس مې وکړو مونځ مې درته وکړو علي نوکر ته ورشه دا مزدور ځان سره راوخېجه وبره او دا ښکری مو ته وایي رمبې دم سره راوخېجې نوکر پولیس والا ورمنډه کړي هغه مزدور ته وایي چې شهزاده صاحب دې غواړي نیک دې غواړي بادشاه زوی علي هله زر راځه هغه وایي علي په ما څه کوي زما هغه سره څه کار دی زه خپل کار به کوي زه مرزو سړی یم وی خامخا دې غواړي که نه دی په زور دی بوزو څنګه به نه دی بادشاه زوی دی غواړي ته نه ور دی خولې نه یو آیات وت عصا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم الله وی ډېر کله تبا یو شی تا ته ښه نه ښکاري خوا به دله بهتري ټیک ده چې دا شی خو ما ته ښه نه ښکاري د بادشاه دې دربار ته ورتل ممکن ده چې دا ماله بهتري اشکری په سر کړه او نیغ دربار ته وخته چې وخته نو بادشاه دوی ورته وایي دغه ځای کښېنه نو چې کښېنو ویې لکه مزدورې وی او مزدورې مزدوري کې وی او صاحب مزدوري کوم ولې مزدوري کې وی صاحب زه خپله محتاج یم ډوډۍ ته او زما یوه مور ده چې هغه شله ده په خپو باندې او یو مې خور ده چې په سترګو ړنده ده مور مې شله ده او خور مې په سترګو ړنده ده نو هغه خواران محتاجه دي زه د هغوی کفیل یم د هغې کفاله کومه نو دقه مزدوري کوم او چې څو ګټم نو هغوی له یو څم علي ورته وایي چې هر کله ستا مور او خور تا ته محتاجه دي او د هغې کفیلې نو دا اوس دې ځان له ولې ډوډۍ وخوړه بیا خو په کار دا وه چې تلې وه هغوی سره یو ځای دې ډوډۍ خوړلې وه هغې دې پرېښودله اوس ځان له دې ډوډۍ خوړه وی اوږې ومه ډېره زیات مزدوري مې وکړه اوږې ومه او هغوی سره مې ځکه ډوډۍ ونه خوړه چې هغوی د ورځې روجی د ورځې روجې نیسي دې وخت کې هغې خوراک نه کوي ماښام به که خیر روجه ماتئ او زه به د خپلې خور او مور سره یو ځای روجه ماتو بیا ورته علي وایي وی ښه دا راته ووایه چې ستا ډیوټي څه ده او کار دی څه دی ډیوټي دې څه ده او کار دی څه دی وی ډیوټي خو مې دا ده چې زه سهار نه روزم او د مازدیګره پورې مزدوري کوم خټې لوټې کوم دیوالونه جوړوم ډیوټي کوم دا مې خپله مزدوري ده او مازدیګر نه پس څه کوې مازدیګر نه پس الله ته عبادت کوم خپل مالک راضي کوم وی خوب وی خوب مې تا ولیده که دغه مې خوب نو په دې خوب ستا کار کیږي په دې خوب او ورته څه وایي او ورته وی چې د قبر د تیارو سوچ څوک کوي د دنیا خوبونه نه کوي بیا
که دلته مې خوب وکړ نو قبر کې به خوب تریخي بیا به نه راځي، او که دلته مې خوب ونه کړ روړه مې وکړله نو انشاءالله چې قبر کې به ډېر خوب راله راشي. دلته چې څوک خوبونه کوي قبر کې به ویښې خوب به نه ورځي، او چې دلته کې مې خوب ونه کړ ویښه مې تېره کړه نو انشاءالله چې خدای به وي ډېر ستړی راغلی دی، دنیا کې خوب ډېر کم کړی دی، پرېږې دی فرشتو ته به چې دی په دې قبر کې اوږد خوب وکړي. نم که نوم العروس. بادشاه دوی حیران شو، وی ته چې دا مالګه وخوړه اوچه ډوډۍ تا د الله شکریا ادا کړه وي، او وي دا ولې دا خو ډېر معمولي شی دی، او دا خو معمولي شی نه دی، خېټه مړه شوه که خدای سلسله پیدا کړې او ما له خدای ډوډۍ راکړه. او وی ګوره بادشاه سلامت تا ته خو پته نه لګي، ته خو په دې محل کې ناست دی، ډېر خلک داسې دي چې د هغوی دقه ډوډۍ هم نشته، ډېر خلک داسې دي چې په لاسو خپو رنځوران دي، زما خپله مور شله ده، او ډېر خلک داسې دي چې په سترګو ړانده دي، او ډېر خلک داسې چې په اندامونو مریضان دي. الحمدلله ما له خدای سترګې روغې راکړې، الحمدلله ما له خپې خدای روغې راکړې دي، الحمدلله ما له خدای خوله روغه راکړې ده. که زه د مور په شانتې وم بیا به مې څه کول، که زه د دې خور په شانتې ړوند وم بیا به مې څه کول. دا د خدای حمد نه دی چې زه وله خدای روغ پیدا کړم چې د هغوی خدمت وکړم او د هغوی په سبب زه جنت ته ورسم. علی نوکر ته ویدلی او 15,000 درهم ورکا، دی مزدور لا 5,000 درهم. هغه زمانه کې 15,000 درهم داسې و لکه چې اوس ولې 15 لکه نه او 6 لکه روپۍ ورکوي. فورا هغه 15,000 درهم راوړل، وي دا والا وي په دې څه وکړم، وي دا به دې په کار شي، وي دې ته زما ضرورت نشته، هېڅ حاجت مې دې پیسو ته نشته. علي ورته وایي وی که ستا ورته حاجت نشته نو زما خو ورته حاجت شته که زما دپاره یې واله، زما به ثواب وشي، زه به خوشحاله شم. ځکه ستا ورته حاجت نه و ته پرې نه خوشحالېږې نو ما خوشحاله که زما دپاره یې واله. بیا ورته وی دی مزدور ته وی دعا راته وکړه. مزدور ورته وی چې تا په ما غلط شوې، دوا خو خلک د نیکانو نه غواړي، خطا شوې راباندې، زه خو نیک سړی نه یم چې ته ما نه دوا غواړې. ورته وی ښه ده نصیحت خو راته وکړه که نه؟ وی نصیحت درته وکړم؟ وی وی بادشاه سلامت، وی ته چې کله په سفر ځې تیارې والا کې که نه کې؟ او دا آیت وی فذکر څنګه دی فإن الذکر تنفع المؤمنین. وی زه نصیحت ته کوم مسلمان ته به فایده ورسوي. وی ته چې کله په سفر دی نو سفر له تیارې کې که نه کې؟ وی بلکل د شپې نه ورته تیارې کوم، او سار نور کله ناوخته پاسم، او چې کله په سفر ځم وختي پاسم، خوب هم پرېږدم او هغې دپاره تیارې کوم. نو وی علي د آخرت او د قبر خو ډېر لوی سفر دی، هغې له یې څومره تیارې وکړو، هغې له څومره وختي پاسېدی. په دې خبره پوه شوې؟ هغې له څونه وختي پاسېدی چې په سفر دی خو وختي پاسې، صبح سویرې وختي پاسې. نو د قبر ډېر لوی سفر دی، انتهایی سفر دی محشر میدان ته، حشر میدان ته. نو تا دې سفر له څومره وختي پاسېدی چې لږ غوندې سفر کې هغې له خو وختي پاسې، چې ډېر اوږد سفر یې ډېر وختي پاسې. د ایرپورټ ته چې کله د عمرې والا یا څوک ځي که نه نو دې تا هغه ایرپورټ والا وایي چې کم از کم 6 ګنټې مخکې راشه یا 4 ګنټې مخکې انټرنیشنل فلایټ له خو به خامخا راځې. ګورئ نو چې لرې سفري نو بیا به د جاز د تلو نه هم 6 ګنټې او 4 ګنټې ایرپورټ ته ځان مخکې رسوي، جاز رانه لاړ نه شي. هسې نه هغه کاونټر هغه چې کوم دی ټکټونه ورکوي ارانه بند نه شي. هلکه کاغذونو کې غلطي وي چې دومره ټیم خو چې خو پکې ټیک کم که نه. ګوره څونه سوچ د سړي سره پروت دی، دومره اوږد سفر باندې ته روانې او په دې دومره اوږد او لوی سفر کې تا هغې له څه تیاري وکړه، او چې دې اوږد سفر له روانې خو وختي پاسې، نو دې له څومره وختي پاسې دی. بس چې دا خبره وکړه د دې علي زړه یو ټک نارې کړه چې خدای پاکه دا څنګه نصیحت یې راته وکړو. وی تا ته زه 3 نصیحتونه کوم، 3 خبرې. یو دا چې د قبر ډېره خطرناکه تیاره ده،
داسې تیاره ده چې د خپل لاس پره ته پکې ورې نه ښکاري. واقعي د شپې تیاره کې خو بنده بیا هم ځان له څه چل مل وکړي نو د قبر تیاره کې به څه کوې چې نه لاس لقولی شي نه خپله قولی شي او من لس بنو یو ټن خاورې ده یو خوا پرتي په ټنونو د نخي طرف ته پرتي یو ټنونو بیا یو خوا هم دیوال بل خوا هم دې خوا هم اخوا هم لاندې مبر هم خاوره ده او هغه ډېر عزتمن بچي او عزتمن پلار او وروڼه ادنه ټول واپس راشي او چې کم کټ کې وړي همدنه واپس راوړي او چې کم پوزې درته لاندې پروت و او پوزې هم درته لاندې په قبر کې ناچي هم اوسنډې ودنه واپس راوړي ټول دله واپس رالل. وی دغه لوی سفر د قبر د تیارو غم وکړه هغې له غم وکړه دا سوچ وکړه دا یو نصیحت او دویم نصیحت دا دی چې په سفر ځې نو سفر کې خلک لرې سفر کې یوازې نه ځي یریږي نو ځان له د سفر ملګري پیدا کړه. وی دا اوس خو یو دوا راته وکړه که نه وی خدایه د دې علي دنیا سره مینه کمه که او الله د خپل ځان سره وله مینه پیدا کړه. نمبر 1 او نمبر 2 یا الله د هغې عمل توفیق ورکړه چې ته پې خوشحالېږي او یا الله خاتمه په داسې وخت کې وکړه چې ته ترې راځي. اوهو دا خو ډېر بهترین دعا ده. د دنیا سره مینه ختمه که کمه که او ځان سره مینه پیدا که دا کمال دی او خدای داسې عمل توفیق ورکړه چې په کوم عمل ته خوشحالېږي نو چې الله د بنده نه خوشحالوي دې نه غټ غنیمت بل شته او خدای داسې وخت کې ملکه چې هغه وختونو کې ته ردنه راضي یې چې ته ترې خوشحاله یې. وی دا اوس ما پرېږده وخت مې ډېر ضایع شي چې زم مزدور ته وی ښځه وی نور څه خو څه نه غواړې وی دقه غواړم چې ما نور ماف کړه چې زه وځم وی په مخه دې ښه مزدور چې لاړه نو علي هغه خپل نوکران کېنول وی زما دې درستخان ته وګورئ او د مزدور هغه اوچې ډوډۍ ته وګورئ د هغه شکر ته وګورئ او زمونږ دې ناشکرو ته وګورئ زمونږ دې ټاټ پاټ ته وګوره د هغه جامو ته وګوره زمونږ دې جشن ته وګوره د هغې سپلو ته ګوره زمونږ زندګۍ ته وګوره د هغه ژوند ته وګوره او د هغه شکر ته وګوره زمونږ ناشکرۍ ته وګوره د هغه صبر ته وګوره او زمونږ دې نخرو ته ګوره. فورا چې کوم د کتابخانې د هغه انچارج د کتابخانې ناظم د کتابونو هغه وي ماله راوغواړئ هغه یې وله راوغوښته چې راویې غوښته ورته وی ورشه او ماله د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کتاب راوړه دغه حالات راته بیان کړه نو چې کتاب یې پورته کولاو که ورته وی دې ځای کې شابه د عمر صاحب په حالاتو کې یو حالت راته ووایه هغه وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل وبس کړی یخې اوبه وله چا راوړې نو چې اوبه یې سترګو ته خولې ته اوچتې کړلې او یخې وې نو اوښکې ترې روانې شوې نو هغه اوښکې اوبو کې پرېوتې د هغې اوبو نه ګوټ کوي چې کمو اوبو کې د حضرت عمر فاروق اوښکې پرتې دي او نوکر ورته وایي وی امیر المؤمنین ولې جاړې دې اوبو ته وی جاړم په دې چې هسې نه د قیامت پر ورځ خدای پاک د دې اوبو تپوس رانه ونه کړي وی نه که نه د دې تپوس به دنه خدای نه کوي ته چې الله پیدا کړی نعمت به در کوي دې وجه نه خو یې به فری پیدا کړی مفت پیدا کړی چې دې ته د انسان ضرورت دی وی ښه نو جړه په بله وجه هم راځي هلته نیر نشته هلته نه څښاو به شته نه خوږې اوبه شته نه ترسکونې ترخې اوبه مالګېجه نشته او نه صفا اوبه شته دلته خو ماله خدای اوبه راکوي وی ښه دا کتاب بند که اوسه اله ما لره دې نه پس د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله کتاب راواله چې هغه کتاب یې راواغېسته او هغه ورته کوله وکړو د عمر ابن عبدالعزیز حالات هم ورته رامخکې شو چې عمر ابن عبدالعزیز کله بادشاه د بادشاه نه مخکې به هغه د زرګونو روپو یو جوړه اغوستله زرګونو روپو ډېر قیمتي جوړې اچولې یو ځل یو مولانا صاحب ورته وایي او دې ګورنر و صاحب د مدینې شریفې ګورنر و ورته وی صاحب ډېر زیات اسراف کې په دې جامو کې وی مولانا صاحب دا خبره ستا د خولې نه ووته که د بل چا د خولې نه وتې وه نو ما به ورسره کتلي خو آینده دپاره دا خبره ونه کېږي ګنې سر به دې په ځمکه پروت وي دومره د ټاټ بادجون خو چې کله بادشاه شو یو دل د جمعې منځله راته مقتدیان ناست دي او بادشاه لیټ راووته چې راووته داسې رپېده نو چې په منبر کېناسته
نو مقتدیان ورته بیا وروسته وزیرانو وی حضرت ولې ناجوړی بیمارې لیټ راووتې وی نه زما دقه یوه جوړه ده دا رانه خیرنه شوې وه او د جمعې مونږ د صفا جامې پکاري نو زه غسلخانې ته ننوتم او دا جامې مې ځان له ووینځلې دا مې صفا کړلې لنګ مې ووه نو بار راووتم نو دا مې رپولې چې دا به اوچې شي نو وابه چوم دې کې وخت ناوخته کېده نو لمدې جامې مې واچولې نو تاسو له راووتم تاخیر په دې وشو چې دا له مې جوړه اینځله او رب هم ځکه چې جامې مې یخې چولې دي یو ځل کور ناستو لور ته وایي اے فلان کې بچې اوبه راوړه لیټ شوه بیا آواز ورکړه اے فلان کې لورې اوبه راوړه هغې جواب ورنه کړ دریم ځل یې آواز ورکړ اوبې یې راونړې نو ښځې ته وایي وی فاطمې وی دغه حال دی د دې زمانې د لوڼو درې ځله مې چغې ورته ووالې او ما لې اوبه راونړې نو ښځې ورته وی بربنډه دله راشي د هغې دقه یو جوړه جامې دی او پرتوګ یې شلېدلی دی کوټه کې ناست تر ځان له پرتوګ ګنډي چې وګنډي پرتوګ نو بیا به اوبه راوالي تاله بیا راوړي چې دا حالت یې ورته بیان که علي ته نور پې اور بل شو وی خد سعید ابن مسیب رحمت الله علیه دا په تابعینو کې یو ډېر لوی محدث تېر شوی دی د حدیث استاد وی د هغه حالات راته را مخکې کا چې د هغه باب یې کوله وکړو اس وی سعید ابن مسیب وی یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره یا الله چې د کجورې د اډوکې په چوپېدو مړی دی نو څه خبره وه ولې ټټۍ ته او بولو ته به مې اډواجت نه راته او ستا د پیغمبر حدیثو کې بار وخت لګیو اوس خو اودس ماتې راشي نو لاړ شم بول وکړم نو بیا اودس کوم نو ډېر وخت مې ضایع شي او زما وروڼو علماو قسم دی د علم دپاره ډېرې لویې قربانۍ ورکړي دي ما بیګا د امام ابو یوسف رحمت الله علیه یو حالات وکتل حیران شو امام ابو یوسف رحمت الله علیه زوی مړ شو ماشوم زوی مړ شو ټیم داسې و چې هلته کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه درس شروع و د هغه درس شروع و او دلته کې د زوی د جنازې ټیم دی نو شاګرد ته یې وایي مهرباني وکړه زما د زوی والی او دې مقبرې ته اوس ورته د جنازه وکړه او زه ځم د امام ابو حنیفه درس رانه قضا کېږي حیران شوم یا خدایا امام محمد رحمت الله علیه دا زموږ د امام صاحب شاګردانو کې یو شاګرد دی د هغه متعلقه د هغه یو ځل یو انګریز د هغه کتاب دی هغه یې وکته جامع صغیر د هغه کتاب یې وکته انګریز هغه وایي وی دا ستاسو رکوټ محمد دی او دونه د دین خدمت یې کړی دی نو غټ محمد بم څنګه سعید ابن مسیب وایي بولو چې ډوډۍ وخورم او بوس کم بولو ته ضرورت شي منډه کم اودس مات کم وخت ضایع شو اودس کوم وخت ضایع شو بیا راځم او چې لوی اودس ماتې له صحرا ته ځم او راځم اودس کوم بیا وخت ضایع کېږي ارمان چې د اډوکي د کجورې د اډوکې په چوپولو مې ژوند تېرېدی چې اودس ماتې ته رکوټې او لوی ته مې ډواجت نه راتلی چې دا خبرې واورېدې که نه علي نو هغه لایبررۍ والا ته وي کتابخانې والا ته دا کتابونه یې بند کړه د عبدالله ابن مبارک او د نور علماو واقعات یې مته بیان کړل وی دا بند کړه دا کتابخانې ده او شاګردانو ته وایي هغه نوکرانو ته وی زه ځمه د خپل سردار ملاقات لرم ما پسې څوک مه راځئ هېڅ څوک چې ما پسې را نه شي دروازې یې بندې کړې هغې ته لاړل د هغوی دا خیال و چې ګنې سردار نه مراد دی خپل بادشاه پلار مراد کوي او پلار له جوړ دی نیغ د محل نه ووته او په دریاب دجله کشتۍ ته وخته او پورې غاړه لاړ فرات ته لاړ فرات ښار ته او چې هلته څنګه لاړ هلته یې خپلې جامې مامې بدلې کړلې او دجله یو ډېر لوی ښار دی هغې ښار ته لاړ او هلته یې مزدوري شروع کړه بس دی ډېر ژوند مې په ټاټ او پاټ کې تېر کړه ډېر ژوند مې په عیش و عشرت کې تېر کړه ډېر ژوند مې په خوشحالۍ کې تېر کړه ما ته چې مزدور کومه خبره کړې وه چې زه نو سفر له ځان سره ملګرې بوځه قبر کې به یوازې پروت دی او ډېره سخته تیاره ده پکې ځان سره ګورې رڼا یوسه نو باقي د رڼا غم کوم او د ملګري غم کوم مزدوري شروع کړه هغه مزدوري چې کومه مزدوري هغه مزدور کوله خودی خو د بادشاه په غیږ کې د بادشاه غیږ کې وخت تېر کړی نیازبین دی نیازبین سړی کار کم ځای کولی شي نیازبین سړی غوټه کم ځای اوچتولی شي نیازبین بنده کار کم ځای کولی شي نو ورو ورو غریب په دې کې نه جوړه شو
او شپه به کم ځای کوله او پلار ورپسې ونښته. د پلار خو محبوب زوی و، هغه نوکران او پولیس والا په دې وطنونو کې او کوڅو کې سر کړل چې شاه علي را پیدا کړي. چرته لاړ او یو پسې ګرځي، پلار په سترګو جاړي، یا خدای زما بچی مانه کوم خوا لاړ؟ داسې بچی لکه د علي په شان بچی. یوسف ثانی دویم نمبر یوسف د زمانې امانه لاړ روک شو، کوم خوا لاړ؟ نوکران دوی تاسو نه چرته لاړ؟ نه یو خبر خو موږ ته وایي د خپل سردار لازم موږ یې ګڼې تاله راځي. خدای کوم خوا لاړ سړی؟ لیونی شو که روغ دی؟ پولیس ګرځي خو د ټول ځان بدل کړی دی، مزدوري کوي. نو په مزدور د چا کوم ځای ګمان راځي چې دا د بادشاه زوی دی؟ او بیا څلور پنځه ورځې کې شکل لاړ ودوړېده، بیا څوک چېرته پېژني؟ او جومات کې به شپې کولې، نار جوړه شو غریب، ځان لی څه په هغه مزدورۍ کې علاج معالجه مو کړله خو جوړ نه شو. نو چې کله جومات کې پروت دی او ساعت دې خیجي که نه، یو سړی ورسره خوا کې پروت دی، وی ځوانه څه چل دی در باندې؟ وی مرمه دا یو ګوته مې ده او دا یو کاغذ دی، دا به مهرباني وکړې د دې وخت حاکم چې کوم دی د دې کلي هغه له ورکه بس نور دا به خامخا رسی. او دا خبره وکړه وفات شو. جماعت کې غریب پروت دی، قالین نشته په جماعت کې، په جماعت کې فرش نشته، په خاورو یا په ګیا باندې پروت دی، مړ پروت دی، څوک شته نه ده غریب. هغه ګوته یې یوړله، هغه کاغذ یې انغښت یوړو، حاکم له یوړو. چې حاکم وکت او یلکه دا ګوته خو صرف د بادشاه د زامنو سره بل چا سره نی. هغې خو پېژندله دا ګوته خو صرف بادشاه سره او د بادشاه زامنو سره بل چا سره خو دا ګوته کېدی نشي. ودرېږه معلومات کوم. بادشاه ته یې فوراً اطلاع ورسوله چې حضرت ستا دقسې یو سړي راله ګوته راوړو، کاغذ یې راوړو، دا ګوته تاسو وګورئ. وی دا خو د علي ګوته ده. کوم ځای دی علي؟ وی پلانکي جومات کې پروت دی. بادشاه په منډه راچو که زوی مړ پروت و، مړ پروت دی. زوی اوچت که الله زوی ورته څه لیکلي دي؟ ماشاءالله. پلار ته ناشنا نصیحت کوي، وی بابا په دې آیت غور وکړه. مرګ نه پس ورته وی بابا په دې آیت کې فکر وکړه، غور پکې وکړه. الله وی ان ربک لبالمرصاد. الله چې څه کې کوه 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 ای انسانه، خو الله درته په تاک کې ناست دی، په لاره درته ناست دی، بل خواته نشي تللی. لبالمرصاد لکه یو سړی په لاره باندې رواني که نه او د پولیس ناکهبندي لګېدلي، په هغه ناکهبندي خامخا تېرېږي. ان ربک لبالمرصاد. بنده چې څه دي په دنیا کې خوښۍ کوه، کبر کې کوه، اجازت تې راته. اجازت دا معنا چې خدای درته وایي نه چې مه کوه، خو که کې منې کوي دې ته نه. لس پې در کړي دي، قتل هم کې اجازت درته نشته، خو منې کوي دې نه په دنیا کې چې کنې تا پسې قتل خوښ پې نه دی، خوشحاله نه دی، درته وایي چې مه کوه، خو که کې نو اختیار دې خپل دی. کبر کې اختیار دې خپل دی، پې خوشحاله نیمه. زنا کې پې خوشحاله نیم، پې اختیار دې خپل دی. تو هر قسمه ګناه کې په دنیا کې کوه، اختیار دې خپل دی، خو خوشحاله پې نیمه. خو ګورې د خدای ناقدر ته لګېدلی. دا مه معنا درته ان ربک لبالمرصاد. غالبا سورة فجر کې دی کم ځای کې دی. رب العالمین درته ګورې تیار دی، تیار پرېږدي به دې نه چې ورځې چې څه دې کړي قبر کې به یک تنها پروت دی، هېڅ هم نشته. بیا به څه کې ډېر ټاټ پاټ سره یې یوړو، جنازه یې وله وکړه، شاهي قبرستان کې دفن کو، خښې کو. لیکن هغه په زړه هغه مزدور د قبر تیارې ټک ولګاو، د مزدور د قبر تیارې والا پړه کې ټک ولګاو. نو سړی خو لاړه، کامیابۍ ته خو ورسېد. بالکل هغه مزدور چې کومه دعا کړې وه هغه دعا قبوله شوه، بالکل قبوله شوه. چې یا الله دعا ورته وکړله چې خدایه دنیا سره مینه ختمه کمه کو، ځان سره